په باختر پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې په اړه یو علمي کنفرانس جوړ شو. په دغه علمي کنفرانس کې د چاپیریال ساتنې او ساینسي علومو پوهانو د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو او د هغې له امله د رامنځته شوو زیانونو په اړه معلومات وړاندې کړل. ویل چې د نړۍ په کچه چاپیریال، هوا او اوبه ورځ تر بلې د چټلېدو په حال کې دي چې د ناوړه اقلیمي بدلون سبب ګرځي او که یې مخنیوی ونشي نو د ځمکې قوره به نوره هم له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د هوا په باره کې خو ډېر داسې شیان دي چې باید موږ تاسو مخنیوی وکړو. اول باید په کابل کې باید موږ تاسو ډېرې ونې ولګو تر څو چې هوا ښه شي، د بد هوا مخنیوی وشي. او د ګازي موټر چې دی دا باید دولت ته باید مخه وشي چې دا د ګازي موټرو مخنیوی باید وشي. او په ښار کې چې څومره فابریکې دي او د هغې باید مخنیوی وشي ځکه چې هغه بد هوا وي او داسې نور شیان وي. دا لاره کې چې کوم ګند مند وي دا باید موږ تاسو خطا نه کړو. د دې لپاره باید بیل ځای ونیسو او د پاکې هوا بندوبست کوی شو. موږ په دغه کنفرانس کې د تیلو د زیات مصرف او د اوبو د چټلېدو په اړه وویل شول چې غربي هیوادونه اوبه او تیل زیات مصرفوي چې دا دواړه چارې د چاپیریال د خرابېدو لامل ګرځي. که موږ او تاسو په سیاسي لحاظ باندې څومره مدنیتونه چې رامنځته شوي دي، که د مصر مدنیت دی، که د نیل سیند نه وی د مصر مدنیت به نه وی. که موږ د اریانا مدنیت وایو چې د امو سیند نه وی د اریانا مدنیت به نه وی. که موږ د بغداد په مدنیت باندې په تمدن باندې غږیږو، کله د بین النهرین د دجلې او فرات سیندونه نه وی دا د بغداد مدنیت به نه وی. عباسي خلافت او دا بعضې مسایل به نه وی. که موږ کله د هند او د چین د مدنیتونو نه غږیږو، تمدنونو نه غږیږو، دې ځکه د انډس ریور دی دا چلېږي. نو د اوبو په باب باندې او که موږ تاسو بل د جنګونو د نګاه نه ګورو، په نړۍ کې ستر جنګونه چې رامنځته شوي د اوبو په اساس رامنځته شوي دي. خدای مکه په راتلونکي کې که جنګونه رامنځته کېږي هغه به په ډېرو مسایلو باندې یوازې په اوبو باندې وي. لہذا شما اگر استفاده بهینه و مناسب از منابع طبیعی بکنید، هیچ زمان حتی ضرورت به ایجاد کنفرانس‌ها، سمینارها در سطح ملی و علمی نمیشه. امیال شما ببینن هوای پاک در گرد را گرد کره زمین امیالی که تحمل از اینمی گرمی را ما شما ندارین. ای را ببینن در ای علت از این تغییر اقلیم است، ولی تغییر اقلیم افغانستان و آسیا به بار نآورده. قسمت مطلق وسیع از این را کشورهای غربی به بار آورده. شما ببینن یک مصرف روزانه آب یک نفره که در کشورهای اروپایی زندگی میکنه 700-800 لیتر است در روزه، ولی از ما شما را ببینین به 50 لیتر نمیرسه. به اینمی ترتیب مصرف مواد سوختشان، تیلشان که یگانه منبع گازات گلخانه‌ای است، از اونها اینم قدر بلند است. د یادونې وړ ده چې په لویو صنعتي هیوادونو کې د تیلو او اوبو زیات مصرف، همدارنګه په جګړو کې د نړیوالو قوانینو نه مراعات کول او د کیمیاوي وسلو استعمال په نړیواله کچه د چاپیریال د تخریب سبب ګرځېدلی دي چې د میلیونونو انسانانو، نباتاتو او ژوو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی دی.